السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو کتونکو منګه د ننګرهار ولایت مرکز جلال‌آباد ته د 500 کورنیو لپاره مستحق اړمنو کورنیو لپاره د خوراکي بستې مرسته راوړې ده. دا مرستې په څلورو ولایتونو کې څلورو پړاوونو کې به انشاءالله ترسره کیږي چې په هغه کې دا ننګرهار ولایت او انشاءالله کونړ ولایت، لغمان ولایت او د میدان وردګ ولایت مجموعي توګه باندې منګه 2000 کورنیو ته دغه غذایی بستې تیاری کړې دي. انشاءالله تاسو دا جریان لیدلی سئ. انشاءالله ترتیب روان ده او نږدې وخت کې به دغه د خپلو مستحقو خلکو ته ورسیږي.